په کابل پوهنتون کې د اماراتي پوهنتونونو د اسلامي ثقافت استادانو د دعوت او ارشاد امامانو او مبلغانو لپاره درې ورځنی دیني علمي سیمینار د افغانستان اسلامي امارت مشرانو او مسؤلینو په ګډون سره پیل شو. د یاد سیمینار د پیل په مراسمو کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د لوړو زده کړو وزارت دغه نوښت وستایه او ویل چې د تیر اشغال پر وړاندې په مبارزه کې د پوهنتونونو استادانو او محصلینو هم ونډه درلوده. د اسلامي امارت قیادت لاندې د افغانستان علماء کرامو، طلباء کرامو، محصلینو، د پوهنتون استادانو، قومي مشرانو، مخورو د امریکا او د ناټو په مقابل کې خپل جهاد عملا شروع کو، روان وساتل. او تاسو ته معلومه ده چې د شل کلن جهاد په دور کې چې امریکا د هغې په نتیجه کې ماتې وخوړله، دغه جهاد یوازې داسې نه دی چې علما او طالبانو کړی، صحیح د قیادت علماو کړی، قیادت طالبانو کړی، قیادت اسلامي امارت کړی، خو په جهاد کې عملا د موږ سره دغه پوهنتون استادان محصلین د موږ سره شریک دي. د افغانستان د ټولو پوهنتونونو استادان محصلین رئیسان موږ د په شل کلنه قربانۍ په شل کلن جهاد کې د ځان سره شریک بولو. موږ ته پته شته ده چې محصلینو به په دغه جهاد کې څومره قرباني ورکړي، موږ په دې اطمینان لرو. نوموړي زیاته کړه چې موږ د محصلینو داسې روزنه غواړو چې د انجینري، طب او نورو مسلکونو ترڅنګ د اسلام په اساساتو هم پوه شي. تاسو د پوهنتون استادان، بالخصوص د ثقافت اسلامي استادان، ستاسو نه زموږ خواهش دا دی چې د دښمن په مقابل کې مقابله او د اسلامي نظام ساتنه دا هغه څوک کولی شي چې پر اسلامي روحیه باندې سمبال وي، په اسلام باندې په مکمله معنا سمبال وي. هغه که یو خواته ډاکټري وایي، بله خواته باید د ثقافت اسلامي نه په پوره معنا خبر وي. د اسلام د دین ضروري علوم باید د سره موجود وي. موږ غواړو چې یو سړی د طب پانځی نه فارغېږي، هغه داسې یو مسلمان ډاکټر فارغ شي، که یو خواته دی د مریض علاج کوي، که یو خواته دی د مریض اپریشن کوي، بله خواته که د امامت وخت راغی باید د امامت وکړی شي. همدارنګه د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب ویل چې په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمون دنده د محصلینو په افکارو کې د مثبت بدلون راوستل دي. ثقافت اسلامي د استاد په صفت باندې مسؤلیت ورته راجع دی، د هغوی غاړې ته هم یو امانت بیدلی دی. ته چې په دې ځای کې استاد سولې، مسؤول سوې او مضمون درته وسپاره سو چې دغه مضمون شاګردانو ته رسول، محصلانو ته رسول ستا ذمهواري ده، دا د مسؤلیت سو، دا د په غاړه کې امانت دی. د دغه امانت د ښې اجرا دپاره دا پکار ده چې موږ تاسې په هغه شکل باندې حرکات ولرو چې دا زموږ ستاسې استازي تقرر په دې علمي ماحول کې، په دې تحصیلي میدان کې یو مثبت تغییر راولي. نوموړي د یاد سیمینار موخه د علماء کرامو ترمنځ مفاهمه، د نظام پر پالیسي پوهېدل او په پوهنتونونو کې عملي کول وبلل او د اسلامي ثقافت له استادانو او مبلغانو څخه یې وغوښتل چې د محصلینو سالمه فکري او عقیدوي روزنه وکړي او د هغوی صورت او سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو سره برابر کړي. د اسلامي امارت او خاصتا د لوړو زده کړو وزارت چې کومه پالیسي ده، د هغه پالیسي اخذ او په هغه ځان پوه کول، بیا په داخل د پوهنتون کې د محصل سره په هغه شکل باندې مخ ته تلل چې څنګه د نظام د اسلام پالیسي ده. داسې پیښه نه سي چې د نظام پالیسي یو شی ده، الله تعالی د دین پالیسي یو شی ده، دغه استاد چې مقرر سوی دی دلته تقرر یې سوی دی، د بیت المال مصرف پکېږي او امید دا دی چې جامعې ته خیر ورسیږي. داسې یو حرکت پیښ نه شي چې هغه د نظام د پالیسۍ نه خلاف او د اسلام د پالیسۍ نه خلاف، ځکه زموږ اسلام او نظام فرق نه سره لري. دا نظام پالیسي مو همدغه د اسلام د الله تعالی د دین پالیسي ده. همداراز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د علماء کرامو د صفاتو او درجاتو په اړه خبرې وکړې او هغوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل. په مخ کې ډېر درانه مسؤلیتونه لرو. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان یاست. د هغه غلند
مکلفیتونه هغه دا چې بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه. الله تعالی پیغمبر رسالت ورسوي، امانت یې ادا کړي، د امت خیرخواهي یې وکړه. همدغه مکلفیتونه د قدرمنو اساتذو د قدرمنو علماء کرامو دي. وروسته د عدلیې سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي عبدالحکیم شرعي وویل چې د شریعت له پلوه اسلامي امارت په نړۍ کې ساری نه لري او د دې نظام تر شا درېدل د اسلام تر شا درېدل دي. د خپل نظام په خاطر باندې باید مزغه خلاص کو. زمونږ تاسو دا نظام شرعي نظام نه ده چې کله زمونږ تاسو دا نظام شرعي نظام شو د دې مقابله دا د شریعت مقابله نه ده، د دې خلاف دا د شریعت خلاف نه ده، د دې حمایت او د دې شاته درېدل دا د شریعت شاته درېدل نه دي. د داسې یو شرعي نظام مخالفت دا به د شریعت مخالفت نه وي. د دې نظام د تقویت لپاره باید کار وکړو. دغه راز د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا وویل چې د اسلامي ثقافت مضمون باید د محصلینو ټولې دیني اړتیاوې پوره کړي. اسلام ته چې زه کومه انتماء ښیم د دې خبرې معنا څه ده؟ نو هغه استادانو او قدرمنو ته معلومیږي چې د درس په جریان کې موږ د خپلو محصلینو د فکري هستې د جوړولو د هغې د تهداب ګزارۍ دپاره کوم ډول ته کار کوو. دا لومړی شرط دی. که د موږ او تاسې په اعتبار کې د فکري هستې د جوړولو موضوع نه وي شاید موږ ډېر سطحي لاړ شو. قدرمنو استادانو دغه لومړی معرفي نه دا محصل باید په دې پوه شي چې زه دا مضمون په دې خاطر وایم چې زه د هر علم متخصص یم، بیا هم په دې معتقد شم چې اسلام هغه د دایمي حل په توګه په دې دنیا کې موجود دی. همدارنګه د سترې محکمې مرستیال شیخ خیرجان وویل کله چې کفار کومه خاوره اشغالوي نو د هغه ځای استادان، زده کوونکي، نصاب او د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو فضا په خپل لاس کې اخلي او لا د لارې په ټولنه کې خپلې فکري موخې پلي کوي. وروسته د کابل ولایت د جهادي مدرسې استاد شیخ الحدیث مولوي محمد اسماعیل او شیخ ضیاء الله حکیمی په اړوندو موضوعاتو خبرې وکړې. د یادولو وړ ده چې یاد سیمینار به سبا او بل سبا هم دوام وکړي او د علماء کرامو له لوري به پر مختلفو موضوعاتو بحثونه پکې وشي.